ملګرو زیاتر کسانو هغو دا میسیجونه کول چې د مفتي کفایت الله صاحب کومه ویډیو چې وایي لیک شوې ده هغه موږ ته رسینډ کړه. نو ما هم غوښته چې هغه ویډیو هم تاسو سره پلی کړم چې آیا ویډیو څه قسمه ده او واقعي هغه ویډیو وایرل شوې ده که نه. په ویډیو کې داسې چل شوی دی چې کفایت الله صاحب چې دی هغه لامبي او څه صابون سه یې راغوستي دي. نو هغه ویډیو چې کوم ده وایرل شوی دی. ویډیو درته پلی کوم خو د هغې نه مخکې زه راځم تاسو ته چې کوم دی فیسبوک باندې کومه قصه چې روانه ده هغه درته ښیم چې څه قصه روانه ده. نو زه تاسو ته د ټول نه مخکې مفتي کفایت الله صاحب چې کوم دی هغه سرچ کوم او تاسو ته ښیم چې آیا هغې کې پیله څه رالي. نو که ستاسو خیال وي مفتي کفایت الله لیک په دې باندې مونږ کلیک کړو نو کومه قصه چې روانه ده تاسو هغه کتی شئ. هر چا پې ویډیو هم جوړه کړل د دې نه علاوه دا تاسو کتی شئ. بیا که د دې کم کمنټس چې وګورئ په هغې کې هم داسې قصه شروع ده چې د مفتي کفایت الله صاحب ویډیو وایرل شوې ده. یو وایي ما ته یې راسینډ کړئ او بل وایي ما ته یې راسینډ کړئ. یعنې دا مسله چې کوم ده هغه یو ځل نه ده بار بار داسې چل هغه کېږي. زموږ په خیبر پښتونخوا کې چې د چا هم څه ویډیو ریلیز شي وایرل شي په هغې باندې کومه غوایمه چې ده هغه بیا فیسبوک ګروپونو ته وځي او هلته پې شروع وي. دا کومه ویډیو چې ده هغه ما ومکته او تاسو ته د دې د وجې ویډیو هغه شو کولی نه شم ځکه چې ویډیو ډېره زیاته کومه غیر اخلاقي ویډیو ده. داسې دغه پکې شوي دي چې هغه په یوټیوب باندې چلیږي هم نه. خو زه به صرف تاسو ته لږ وضاحت د هغه ویډیو وکړم چې کومه ویډیو وایرل شوې ده هغه بالکل هم د مفتي کفایت الله صاحب نه ده. څه ظالمان خلک څه داسې موږ به ورته وایو چې بدنامولو دپاره داسې خلک راپاڅېدلي دي او داسې کوشش کوي چې هغه مونږ بدنام کړو. هغه خلک راپاڅېدلي دي د هغې په شکل باندې یو ویډیو پیدا کړل او هغه بار بار چې کوم دی هغه په ګروپونو کې شیر کوي. خلکو ته وایي لینک راسینډ کړه څوک چاته وایي پیسې راسینډ کړه. نو زه تاسو ټولو ته وایم چې برای مهرباني په یو علم پسې چې د دین اسلام خدمت کوي هغې پسې داسې ویډیو جوړول د هغې بدنامي کول دا ډېره زیاته بده خبره ده. سړی دې په خپل ایمان ویریږي چې د یو علم بېعزتي کوي. که هر څه شوي هم وي زه به تاسو ته وایم که فرض که دا ویډیو هغه لیک شوي هم وي نو تاسو له هغه دا نه دي کول پکار چې تاسو د هغه عالم بېعزتي کوئ او هغه ویډیو هغه بار بار په ګروپونو کې شیر کوئ. نو دغه ویډیو به تاسو سره شریک کړه. امید لرم ویډیو به مو خوښه شوي. که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نوي یې چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره.